د توانایي شعبه د صوبې د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ لپاره اهمیت لري. نذیر عباسي. د برېښنا د نعمت نه بې برخو سیمو کې په مینی مایکرو هایډل او شمسي توانایي په منصوبو کار جاري. د تیل او ګیس په منصوبو کارکوونکې کمپنۍ امنیتي ستونزو سره مخ کېدل د فکرمندۍ خبره ده. د توانایي صوبایي وزیر د خیبر پښتونخوا د توانایي او برېښنا وزیر نذیر احمد عباسي ویلي دي چې د توانایي شعبه د صوبې د معاشي پرمختګ او ولس د خوشحالۍ لپاره اهمیت لري. د صوبې قدرتي وسیلو ته زیاته وده ورکول د صوبایي حکومت اولنۍ پاملرنه ده. د صوبې لرې پرتو علاقو کې د بجلی د نعمت نه محرومو کورنو ته د بجلی د ورکړې په مینی مایکرو هایډل پراجیکټونو تیزۍ سره کار روان دی. دا وینا د توانایي او بجلی محکمه کې د خپل صدارت لاندې د جایزې اخیستلو غونډې ته کړې ده. غونډه کې د توانایي او برېښنا سیکرټري نثار احمد، د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر انوار الحق، د خیبر پښتونخوا آیل اینڈ ګیس کمپنۍ چیف ایگزیکټیو ناصر خان په شمول ایډیشنل سیکرټري نورولي خان، د ایس آر ایس پی پراجیکټ ډایریکټر زاهد خان او پراجیکټ ډایریکټر سولرایزیشن کامران خان ګډون وکړ. د سولرایزیشن پراجیکټ ډایریکټر وویل چې صوبه کې 8000 جوماتونه، 10,000 سکولونه او 180 د صحت بنیادي مرکزونه د لوډ شیډینګ نه د پاک شمسي توانایي نظام ته منتقل کړي شوي دي او نورو 10,000 جوماتونو او 1,32,000 کورنو ته د شمسي توانایي یونټس ورکولی شي. صوبایي وزیر نذیر احمد عباسي وویل چې جنوبي سیمو کې د تیل او ګیس د لټون په منصوبو کارکوونکې کمپنۍ امنیتي ستونزو سره مخ دي چې د فکرمندۍ خبره ده. صوبه کې د توانایي مسلو د حل لپاره به د اعلی کچ په فورمز آواز اوچتولی شي. په دې موقع د ایس آر ایس پی د وړو منصوبو سره سره د جاري بجلیګرونو او د بجلی بیلونو په مد کې د ریکوري په حقله هم تفصیلي خبرې اترې وشوې. د توانایي او بجلی صوبایي وزیر نذیر احمد عباسي په دې خبره زور ورکړ چې د ولس د ښېګړې روانې منصوبې دې د پاملرنې په بنیاد زر تر زره مکمل کړي شي او په دغه منصوبو کې د هیڅ ډول ځنډ یا ټګي ټوري به د زغملو وړ نه وي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.